چې ډېر زیات متاثره شوم خبرې. بالکل ارشد بای خو په ارجنټو کې راغلی و او که زه د مخکې نه داسې شور خبر وی چې راځي نو انشاءالله چې په دې ګروند کې به ارشد بای ته چې کم تعداد وی نو انشاءالله چې په 4-5,000 6,000 مشتمل تعداد به علما پښتانه راوستي. هغه ویډیو مې کتلې وه تا ویلې وه تا چې وی هغه ویډیو مې کتلې تا داسې خبر وی تا به کتلې خو چې دوباره راځي انشاءالله نو هر څه وتولی. بالکل لکه ارجنټ کاته وه لکه زه په خپله ما 26 غنټې شوګیره کړ وه پرون ما ویډیو هم کړی وه زه د کاره رالم زه شوګیر وم پرون بله ورځ د زیارت په ورځ زه د زیارت په ورځ باندې کار له تللی وم د شورو په ورځ سهار 8 بجې او واپس زه بیا زیارت په ورځ باندې راغلم 9 بجې دیرې ته لکه شپه ورځ 9 بجې بیا زه غونډه ورځ یخوم د مازدیګر د مانځه نه پس زه وده شوی وم نو ما یې زه وده شوم او که راپاڅېدم او که وده پاتې شوم نو لکه ما ته د هلکانو ویلو چې موږ درځو موږ ورته د 3 ګاډانو اعلان کړی یو ما منلی و 2 زما ملګرو یو د سواتو یو د برورو سورباټ لکه ښه په یقین باندې مو ته ویلو او موږ یو غونډ ګروپ راشئ هغه هلکانو رابطه ونه کړه هغه خبره به مذاق ګڼلو والله ولم صحیح صاحب به خو لکه هغو رابطه ونه کړه خبره ښکته واړتوله بیا وی ارشد پټ درغلی دی په خدای مې د قسمې کې د ارشد زما سره رابطه وه یا یې زما سره رابطه کړي ارشد بای دلته راغلی یو مریض دی تاسو ته پته یو مریض و دلته پروت دی زموږ یو پښتون ورور دی د هغه دپاره د مرستې اواز اوچت کړی خیال دی د هغه دپاره د مرستې اواز اوچت کړی نو په هغه دغه باندې نو زه چې راپاڅېدم د شپې 9:30 بجې وي ما یې که دا جمعې د ورځې 9:30 بجې دي لکه زه شوګیرې نه دونه بېدمه شوی وم چې ما هغه 3 غنټې خوب وکړو د مازدیګر نه پس او زه راپاڅېدم د 9:30 بجو پورې څه خوب وي چې زه راپاڅېدم نو ما وي که دا د ورځې 9:30 بجې دي چې زه بهر ته وتم تیاره وه نو بیا زه راواپس رادننه شوم د تره زوی ته مې وویل چې لکه دا د جمعې ورځ تېره شوې ده او بیا ماښام دی او که نه دا د زیارت ورځ ده چې کومه د زیارت ورځ نو ما ته هغه ووایي چې لکه سهار شوی نه دی د زیارت ورځ ده او د جمعې شپه ده نو ما لکه دونه لکه زما دماغ په ځای نه و شوګیره هم ډېره کړو نه چې بیا ما ارشد بای ته رینګ وکړو نو هغه زه راغلی یم او د دونه پورې که زه خبر شوم چې هغه زه خپل بچي هوټل ته خېجوم فیملي وه اوسه چې زه لکه خپل بچي هوټل ته خېجوم لکه دونه ارجنټ ډېر خلک ګیله کوي چې تا موږ ته ویل نه و پټه وه وروره زه دې په خپله نه وم خبر ما ورته رینګ وکړو چې ما ورته رینګ وکړو نو هغه ما ته ووایي چې زه خپل فیملی سه یم بچي هوټل ته خېجوم او بیا زه ستا سره رابطه کوم بیا چې نیمه ګنټه تېرېده نو زما سره رابطه وکړه خدای شته چې ما هغه له تیار هېڅ شی هم نه دی راوړی هېڅ څه پروګرام مې وله نه دی کړی ما وی را به شي د ډوډۍ پروګرام به بیا جوړو هغه چې راله وایي موږ ماړه یو ډوډۍ هم خوړله صحیح ده بیا پسې زه نه بازار ته تللی یم او نه که ما وله کودرک راغستې او که اوبه مې راغستې دي او که مخ دې مې وله فروټ ایښتي او که چڼه وه او که چای و دا زما خپل له عامو ملګرو دپاره زه مینه وال لرم ستا په شان کورونه ماله راځي د ورځې د حسابه په هفته کې زما څه 100 کسان میلاویږي زما ډېرې ته راځي نو دا د هغو نصیب دی نو اما که تیار سامان ناغستی دی او د هغو مخې ته مې ایښی دی دا خو سعودي عرب دی کلی نه دی هر څه دلته 5 منټو کې کېږي بس موږ ته پته وایي ستاسو مینه محبت هر څه موږ وکړه الله پاک دې عمر راکړي والله چې دواګانې درته کوم تا ګوره روڼو ستوري شاه ورور مې دی مینه ناک انسان دی ګپ شپ او د سره ناسته دا ډېره مزه کوي خبرې دا سړي سره چې کېنی پاسئ نو څه زده کوه ته مه کوئ ګورې نور ښه ډنډه دی زما وروره نو د ارشد بای ډایرکټ راغلی و زه ستاسو څخه خبره کنفرم کول غواړم که نور ملګري هم ګیله کوي که څوک زموږ دا ویډیو رالي شیر کوي انشاءالله چې آینده دپاره موږ پروګرام جوړو او ارشد بای راځي یا زموږ بل د ټیک ټاک سټار راځي بل ورور بل نو دا زموږ د خمیس لږ غوندې چې مخکې 2-3 ورځې مخکې دغه کوي که نه نو هر څه به تاسو به زه د هغو په پروګرامونو کې نه یم لیدلی چې په کوم ځای کې هغه مېلمه شوې ډوډۍ خوړله دا ولې زه په خپله د هغه په خدمت کې وم خمیس زما کور دی موږ د خمیس چې څونه د جنوب پښتانه یو د خمیس ابها د جیزان نجران درب زموږ له چې کوم خلک راځي دا زموږ د ټولو مېلمه به وي هغه موږ له سفیر راځي هغه موږ له د خپلې پارټۍ له طرف نه کس راځي هغه موږ له د میډیا ورور راځي زموږ یو عزت دی یو سوچ به کوو یوه خبره به کوو بیا مو ته دغه هلک په باره کې هم دا ووایي چې زه او زما ملګري موږ او زموږ د خمیس خلک
ان شاء الله تر دې الګ تعداد را معلوم ک چې 100 روپۍ دي کومه خبره ده موږ د خمیس نه بار سړی پکې غواړم نه موږ یې ذمہوار یو د جنوب خلک چې څونه موږ بوختانه یو ان شاء الله چې سلسل ریال ولا راولو نامبا په الګ موږ کور ته رسو نو دا مو سوادي وکړي او پارجندو کې راغلو او پارجندو کې سړی تللی دی او ان شاء الله مخې ته چې بیا کو په پلین مې راولو په پلین به دسي چې ان شاء الله د مخکې نو موږ خبرېږو خو باقاعده په دې ګرون کې به د کورسو تنظیم کو خې شامیانې به ورته لګو کنه یو شادي حال به ولنیسو د یوې شپې دپاره د یوې ورځې دپاره شادي حال د پروګرام دپاره موږ د خپل غونډ پښتانه قابل قدر دي صحیح ده پرون موږ بیا هم ښه وس وکړو ما هلکان ته ملک ټیم وباسه دغه ځای کې یو خبره اډ کوم مې ته ملک ټیم وباسه د جیزان ته راشه سمندر غاړه د ریفریشمنټ به دې وشي چکر بدل لا کو میلو به شو ملاقات زما نیمګړي کارونه خدای شته یو وخت مې شپه ورځ وکړو شپه ورځ مسایل دي له کار وکړو صرف دروازې پاتې په اخري کې خبره ورانوله مړه مای بس خدای دې غر کا مرګره مې خو خبره ورانې ته وروره حداد شی صحیح نه دی کړی ښکته بره ویړ کړی دی پرنګ کې داسې ده کېږي نه تو دغه تا ماجون ولا ورکه نو ماجون چې ولا وکړي چې په درز باندې ماجون ورشي که نه وروره تا به ګاډي چلولي ګاډي به دې لیدلي چې ډبل ماجون دا ولګې که نه او ته ور په درز بند کړي نو دا پرې راولېږي نو ما چې دا راولېږي څوک پې ذمهواري به څوک کوي صحیح ده نو هغه ذمهواري هم نه اخسته زما خپل کارونه دي 2 3 ځای 4 چې دا زه حواله کړم نو ان شاء الله بیا زما خپل لکان کارونه کوي ماته به ټینشن نه 4 5 میاشتې را باندې لانجه تېره شو ده باقي د به زه هر ښار ته ځم ګاډه مې له دقې دپاره اخیستی دی زما زه یم او زما څه مې دلته خپل مشر دی زما د هرې خبرې خیال کوي صحیح ده لاله په سکرین یې من زر نه راولم ما د میډیا شوق هم نه دی صحیح ده زما د علاقې دی زما خپل دی زما مشر دی هر ځای ته رسو ملګری په هر ځای کې رسوي دقه دا 2012 ماډل پراډو ګاډه مې چې اخیستی دی دا مې صرف غم خادی لا اخیستی دی چې ستاسو خواله پې درځم د یارانو خواله ریاض زموږ خو دغه دواګانې کوو چې دا خو 2012 دی چې الله پاک درله 2022 راکړي یار که زموږ په دواګانو کېږي ان شاء الله هر څه به راکوي وروره زه ګوره که یو سړی وایي چې زه دایم موږ 10 کاله مسافري کړله زما پلار د ګورنمنټ پاکستان نه پنسني دی زما ورور د ګورنمنټ پاکستان نه تنخوا اخلي هلته په پاکستان کې بل ماشوم ورور مې د غزیشان کې په ویډیو کې خولی دا د ټولو نه کچ ورور دی دا چې زه راتلم دا داسې کچوڼی و صحیح ده نو هغه ماشوم دپاره مې د کور په خوا کې 3 دوکانه ساس کړي ښه مزېدار د منیارۍ سامان وباسم پکې چې زما د کور کلي زنانه بازار ته نه ځي چې کوم سامان په بازار کې میلاویږي هغه به زما د کور کلي زنانو ته زما په کلي کې میلاویږي ان شاء الله چې د غریب خیال به کوم ساتلی کېږي او چې څوک یې په روپو وایي که نه هغه له هم د بل نه ښه میلاویږي د کپړې نه واله د پیزار نه واله او د زنانو چې کومه سامان یې د کویدونو د ودونو نو د هغه لپاره مې دغه سوچ کړی دی بل رور مې دی زه مشر یم په ما پسې بیا خور ده او واده ده بیا را پسې ورور دی نو ځان ته ګوره داسې باډي ده دلته راسه په سعودي عرب کې دی نو لکه زما د غونډ کار ذمهوار هغه صحیح ده زما کپړې هغه اینځي زما پیزار هغه پاکوي زما جامې هغه ایسري کوي زما د میلمه لپاره چې بیا مې راسه د ترونو 3 زامن دي یو اوس ریاض ته تللی دی د لږ ټیم دپاره یو تللی دی په جده کې دی یو د تره زوی مې راسره دی نو ماشاءالله هغه هم عدنان زه اکثر نوم په ویډیوګانو کې یادوم د عدنان چې دی پهلوان دا مې د تره زوی دی خو زه ورته د تره زامن نه یم دا زما ورونه دي ما واړه په لاسو کې رالوی کړي نو الحمدلله ما ته څه قسم څه ټینشن نشتی د یوې خبرې بس الله دې ټول عمر کامیاب ساته الله دې ټول عمر خوشاله ساته دعاګانې به درته کوو امین او پټاګرام فلاله زما ډېر خوښ ځای دی پټاګرام والا چې دي نو لکه زما ډېر زیات دوستان دي پوه شوې ښه زه له شانګله او خاص کله تاسو چېرته په کچن کې نه هم لیدلی خبرې اوس مې چې په کچن کې نه زما ورور ما مهایل ته وړی تلوت منظر کې دی په تلوت منظر کې تقریبا د دې ځای نه 140-160 کیلومتر بهر دی نو زه په خپله باندې خپل مېلمه چې پخوم خو زه راته دا ووایم چې ګوره ما له د هر څه پخلی راځي چې څه نمونه پخلی ما 18.5 سال مسافري کړله لالا چې څه نمونه پخلی وی قسم دی هوټل والا څه ته وایي داسې پخلي راله راځي د خپلې طبې نه ان شاء الله ما ته پته لګي چې مسافري او سړی وکړي که نه موږ په خپله دغه ټول لګی خو خیر کپړې په دیره کې انځم خبره اوس کومه پورې خلکو خندل که نه کپړې په دیره کې ولې انځم تاسو ته به پته وي دلته چې دوربیله کپړې ویسي که نه
دوبیله نو هغه وروره دا پروس نه کوي چې دا سړی هندو دی کافر دی مسلمان دی خارق دی پې دانې دي پې خیال دی ایسته مکس ور واچئ هغې کې کپړې صحیح نه مانځې کېږي صحیح ده وروره دا د کپړې زه دلته وینځم دا پیټ دی دا دې کې دلته یې وینځي دې ته ور واچوم صحیح ده په دې کې د اوبو نه بهر شي اوبه ته دا بهر کوي وچه یم او دا بله ورځ ما دا وګورئ زه راته وایم وروره په ما پسې بله ورځ ډېرو خلکو وخندل ګوره دا غلطه خبره ده دا ماشین دی زه انسان یم دا کپړې ټولې وګورئ ټوټل چې دا څونه دي دا خو کې اوس هغه لږ څه وړې دي وایي د غستې دا ټوټل ما په 30 منټ کې پاکې کړي دي ټولې کپړې په 30 منټ کې او د څو ریالو صرف د 4 ریالو صرف مې راوړو د 4 ریالو او اکثر کپړې مې نه ایسترې کړې اچوم ایسترې کوم هم نه ایسترې کړې کپړې اچوم لکه لالا زه راته دا ووایم صرف خپل وجود پټو چې وجود هم ښکاره نه شي بربنډ نه شو نور وایي سړی په رنګ نه سړی کېږي وایي سړی هغه دی چې خوی د سړو وینه نو لالا په کپړه په بیزار په مال په حال په بنګلا په ګاډي په دې باندې د سړي نه سړی نه جوړېږي سړی پکار دی سړی پکار والله چې زه خو خپل ځاني د کار په ځای کې اکثر چې ستړی شم قسم دی خاورې پرتې موږ په کې ستوده شو ما ډېر پښتانه یې زه اکثر د کار په کپړو کې ګرځم صحیح ده هر طرف ته زه د کار په کپړو کې ګرځم هر طرف ته صحیح ده لالا زموږ د محنت کپړې دي دا خبرې زه په دې وجه کوم چې زموږ څوک مسافر رونه په دې باندې مایوسه نه شي چې لکه موږ مزدوري کوو موږ ته خلک سپک ګوري هغه سړی نر دی چې دا مزدوري وکړي هغه ته زه نر ویم چې مسافري وکړي هغه سړی د اوس ته چې د بل په وره کې وردېږي هغه سړی د اوس ته چې ښځه ته جامې غواړي او جامې وله نشي راوړی او پردی لور راایساره کړي سر وله مات کړي هغه سړی د اوس ته چې بچي راوړي او غریبانان په ډیران باندې ګرځي دې ځای پورې دغه راوځي او واپس یې راکاږي شلېدلې کپړې او د چا چپړې وي او د چا چپړې نه هغه سړی د اوس دی لالا مسافر ښیو مزدوران ښیو خو چې بچی هم په سور کې فیملي هم په سور کې لکه زنانه هم په حیا کې زما خو دغه سوچ دی او نور لالا نور څه نه شو ویلی زما خو خپل دغه سوچ دی چا ته متاز نه شو چا په وره کې ونردېږو خیال دی صحیح او بله دا ده چې مرګلي ټول ناست دي لایف کې ګورې سید ولی شاه روش چې د ډېر صفا خبرې کوي ګورې ډېر سپینې د تقریبا ډېر ګوره رب العالمین نه دی د مرۍ د رګون نه نږدې دی صحیح ده لکه دا خو موږ ته الحمدلله ټول مسلمانان په دې باندې شور یو که نه چې لکه په دې کم سړی نه شور کېږي ابو بېمانه چې رب العالمین د مرۍ د رګون نه نږدې دی صحیح ده که نه رب العالمین څه وایي چې زما بنده چې په توره شپه په تور کمر د پاسه د تور کمر لاندې په توره شپه کې د تور کمر د پاسه تور میږې صحیح ده لالا او په توره شپه کې د تور سفر لاندې رواني نو وایي زه دونه قادره یم چې زه د خپو قدمونه اینم او کشار یې اورم نو انسان به څنګه زړه کې یو ساتي او پړه کې به په زړه او په رړه کې او په سوچونو کې په یو شی او په ژبه به بل شی الله پاک وایي زه د مرۍ د رګون نه نږدې یم لالا زه اکثر په دې ویډیوګانې کې هم بېدربي دي مافي زه هم انسان پکې چا راوستی دی رب العالمین په هغې کې ډېر خلک دا خبره بده ګڼي وروره انسان د انسان وجود او انسان دا الله پیدا کړی دی او رب العالمین هغه رب العالمین دی چې په شپږو شپو په شپږو ورځو کې دا غوڼ اسمانونه ورډولي څو اسمانه اوه اسمانه اوه ځمکې او نن پې ما او تا اړم یو خرو سکو او د آدم علیه السلام نه راواله او موږ لګیا یو دا هغې ځمکې په سر یو د کوم شي کمی راغلی دی حقیقت خبره ده دغه ته هر خبرې ته هر دغه ته دغه سوچ دې ته به سوچ کې لالا پوه شو موږ مسلمانان یو ډېر خلک ما ته وایي ته مولانا بجلیګر صاحب یې څوک راته وایي ته مولانا طارق جمیل صاحب یې نه وروره موږ مسلمانان یو مسلمانان او په هر مسلمان باندې دونه دین اسلام یادول فرض دي چې دا پې د خور حق وپېژني دا پې د مور حق وپېژني دا پې د